السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامده و مسلم وبعد. یو محترم ورور د دې سمګلینګ په باره کې پوښتنه کړې ده. انساني سمګلینګ هم ورته وایي، قاچاقبري هم ورته وایي، غیر قانوني کار هم ورته وایي. دا اصل کې داسې شی بس په سرحد او بارډر باندې غیر قانوني طور سره شیزونه هم راړولی کېږي، انسانان هم راړی، بس مختلف شیان یې مړه راړی. وایي د دې شرعي حکم څه دی؟ بیا خو د اوږده کهاني هم پکې بیان کړې. جناب عالي په دې سمګلینګ کې د دې چې کوم د آمدن پیسې دي، علما هغې ته ښې پیسې نه دي ویلي. درې پکې بنیادي مسلې شته، درې پکې بنیادي خباستونه یې ویلي دي. بس زه به همغه تعبیر وکړم چې کوم فقهاو کړی دی. نو وایي دې کې بنیادي طور سره درې خباستونه دي. اولنی خباست دا دی چې دې کې دا څوک چې کمیشن کار دی دا امین دی او دی په دې کې دا پیسې اخلي بې عوضه، بغیر د بدله پیسې پکې اخلي. بې عوضه پیسې پکې اخلي. څه مطلب؟ یعنی مطلب که دغه کس د لاس نه رانیولی وي او دی راړی، او یا مثلا دغه بوج په ده باندې وي، نو بیا خو صحیح ده. او که نه صرف مخکې یو سړي سره خبره کړې ده او دی سفارشي دی پکې فقط، او کار د بل چا په اختیار او وس کې دی پکې نه وس لري نه اختیار لري او نه پکې څه منډه ترړه کوي، بس زیات نه زیات دغه کس سره خبره ده او سفارش دی، نو بیا دی کې دا پیسې بې بدله دي، بې عوضه دي. نو بې عوضه پیسې خو زموږ په شریعت کې منع دي. سود خو ناروا د دې وجې نه دی چې هغې کې بې عوضه پیسې دي. زموږ په شریعت کې چې کوم سړی پیسې ګټي نو هغې کې به دوه خبرې وي. یا خو دا دی چې هغه به پکې په خپله عملا انګریزي کې چې ورته پریکټیکل وایي، یعنی بدني لحاظ به پکې یا ستړی کېږي، او یا به دا دی چې مال به یې خطر ته وړاندې کېږي. د مال نه دی، د چې کومې پیسې دي هغه به خطرې ته وړاندې کوي، کېدای شي تاوان پکې راشي، کېدای شي نقصان پکې وشي، کېدای شي دا پیسې پکې لاړې شي. نو دغه کار کې نه عملا دی دخیل دی او نه پکې مال د په خطره کې دی. نو د دې وجې نه دا پیسې بې عوضه دي، او بې عوضه پیسې خو زموږ په شریعت کې ناروا دي. دویمه دا ده احسن الفتاوا، دا دویم جهاد پکې ډېر زیات دغه کړی. وایي دې کې تعاون علی الاثم دی، ځکه دې کې رشوت دی. رشوت خلک په رشوت باندې رړول دي او خلکو ته رشوت پکې ورکول دي، ځکه دا کار خو بغیر د رشوته وی نه کېږي. نو د دې وجې نه دا د ګناه کار دی، تعاون علی الاثم دی. او هغه ګټه چې په ګناه باندې وشي د هغې ملک خبیث دی، هغه واجب التصدق ده. نو احسن الفتاوا خو دې ګټې ته بالکل ناروا ګټه ویلې. درېمه خبره پکې دا ده چې په دې کې د مال یا عزت د مسلمان دا پکې مطلب دا دی چې خطرې ته وړاندې کول دي. یا خو دا دی چې دا مسلمان به پکې بې عزت او ذلیله بشي، او وبه شي، او به ټکولی شي، یا دا د پیسې به ورکې شي. نو دا دواړه کارونه د مسلمان سره ناجایز دي، ځکه کمیشن کار خو د هغې سړي امین وي، او امین به د بل چې د چا امین دی نو د هغې سړي مال او د هغې سړي عزت دا به په خطر کې نه ورکوي. ځکه نبي صلی الله علیه وسلم د دې نه منع فرمایلی. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي لا ينبغي لمؤمن ان یذل نفسه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل د مسلمان دپاره د دې خبرې اجازت نشته چې د ځان ذلیله کړي او ځان بې عزتۍ ځای ته وړاندې کړي. نو داسې کار به نه کوي چې هغې کې د مسلمان یا د خپل ځان بې عزتي وي پکې. نو دا درې پکې بنیادي وجې علماو لیکلي. اگر چې بیا احسن الفتاوا دا معافي غواړم، فتاوا عثماني په دې کې باقاعده طور سره بیا لیکلي چې دا پیسې ښه پیسې نه دي، خو که وایې خیشتې نو حرام قطعي نه دي، داسې ټکی پکې کړی و. لیکن د نورو فتاوو بیا ورته ښې پیسې نه وي ویلې. احسن الفتاوا خو ویلي دا واجب التصدق دي. د قرنګې دا مسله یو کتاب دی، یو ډېر ناشنا عالم لیکلی، ډېر ناشنا عالم، یو مجمع الزمانات د دې کتاب نوم دی، او دا یو ډېر مشهور مخکینی عالم دی، هغه لیکلی دی، ډېر مزیدار کتاب یې لیکلی، ابو محمد غانم ابن محمد البغدادي الحنفي، ډېر ناشنا کتاب یې لیکلی مجمع الزمانات. هغې کې لیکي که نه وایي دغه چې کوم دی دا کمیشن کار دا امین دی، نو دی به د دې سړي مال او عزت دغه ته نه ورکوي. النوع السابع عشر زمان الدلال ومن بمعناه. نو ډېر بهترین بحث یې ورباندې کړی. د قرنګي دا مسله باقاعده طور سره درته مې ویل که نه چې احسن الفتاوا لیکلي. نو احسن الفتاوا حواله به اول درکم. دا مسله احسن الفتاوا باقاعده طور سره لیکلي، اتم جلد 95 نمبر صفحه د کتاب الحذر والاباحه. دا مسله فتاوا عثماني لیکلي. فتاوا عثماني لږه ګزاره پکې کړې، لږه نرمه کړې ده، خو بیا یې ورته ښه پیسې نه دي ویلي، خو بد مطلب ګزاره یې پکې کړې. دریم جلد 89 نمبر صفحه د کتاب البیوع. او د قرنګي دا مسله باقاعده طور سره فتاوا محمودي لیکلي، 23 جلد او 488 نمبر صفحه د باب البيع الباطل والفاسد والمکروه. نو د مرته مکروه تحریمي ویلي دي. نو خلاصه د خبرې دا ده چې ښه خبره نه ده
چې دغه رنګ کار سړی وکړي او په دې کې دخیل پاتې شي. ځکه دې کې خو یا د مسلمان بې عزتي ده پکې، یا پیسې بې بدله اخیستل دي پکې، او یا دا د چې رشوت او ګناه کې د یو چا سره شرکت کول دي. السلام علیکم ورحمت الله تعالی.